یو داسې کلی چې د دغسې خلکو ویکینګز او ډریګنز ترمنځ به شپه ورځ جنګ روان و. په هر اټیک کې به کورونه سوځېدل او د دغسې مالونه به یې تښتول. د دې کلي یو د ټولو نه کمزوری هلک هیکب د ډریګنز نه دومره سخت یېرېدو چې د دوی مخې ته به هم نشو راتلی. ټول ویکینګز به په ده پورې خنداګانې او ټوکې کولې، خو یوه شپه هغه د ټولو نه خطرناک ډریګن نایټ فیوري راوغورځوي. د وژلو لپاره یې چې چاقو اوچت کړي نو په زړه کې بې رحم راشي او د دښمنۍ په ځای هغه سره دوستي جوړه کړي. وروسته همدا دوستي د دې ټولې قبیلې ژوند د همیش لپاره بدل کړي. واورئ د انسانیت، همت او دوستۍ نه ډکه کیسه پوره په دې ویډیو کې. د کهانې په شروعات کې موږ یو ورکوټي جزیره برګ وینو. د دغسې خلک چې ځان ته به ویکینګز ویل د ډریګنز سره په جګړه وو او ډریګنز به په دوی هره شپه حملې کولې. په دې جزیره کې د خوراک سخت کمی و، ځکه به ډریګنز راتلل او د دوی مالونه به یې اوچتول. خو ویکینګز هم ډېر مضبوط او بهادر خلک وو. دوی هم څه ډریګنز تړلي او وژلي وو. د دې کلي یو هلک هیکب چې د سردار زوی و ډېر زیات کمزوری و. کله به هم چې ډریګنز سره د جنګ دپاره میدان ته راوتو نو هغه نه به دومره غلطۍ کېدې چې خپلو خلکو ته به یې نقصان رسولو، ځکه به دې خلکو هغه بهر نه پرېښودو او په کمره کې به یې بندي ساتلو. هیکب یو مشین جوړ کړي او د قبیلې مشرانو ته ووایي چې ما هم بهر پرېږدئ، زه هم د ډریګنز مقابله کولی شم. خو په هغه چا هم یقین نه کولو. څه وخت پس هغه په غلا باندې بهر وځي او یو اوچت ځای ته مشین وخیژئ. په هوا کې په یو ډریګن ګوزار وکړي او د هغه نشانه کامیابه شي، خو هغه ډریګن لرې چېرته په یو بل ځای کې وغورځېږي او هلته یو بل ډریګن په هغه حمله وکړي، خو د ده پلار هغه بچ کړي او یو ځل بیا یې دننه بند کړي. پلار هیکب ته وویل چې ته کله هم بهر وځې نو موږ ته مصیبت جوړوې او اوس به ته تر هغې دلته بندي وې چې تر کومه تا د ډریګن سره د جنګ هنر نه وي زده کړی او د هغه لپاره یو استاد مقرر کړي. څه وخت پس ټول ویکینګ سره راجمع شي او میټینګ وکړي. سردار هغوی ته ووایي چې که موږ د دې ډریګن جاله معلومه کړو او هغه تباه کړو نو د دې مصیبت نه به همیشه لپاره خلاص شو. یو زړه جادوګره بوډۍ هغوی ته په خپل جادو سره ووایي چې تاسو به تر جالې خامخا رسېږئ. هیکب یو ځل بیا غلی وځي او ځنګل طرف ته روان شي. په ځنګل کې هیکب هماغه ډریګن وویني کوم چې هغه په خپل مشین ویشتی و. دا د ټولو نه سخت او خطرناک ډریګن و. په ټول ویکینګز کې تر اوسه هم چا نایټ فیوري نه و وژلی او نه ورته د دې باره کې څه معلومات وو. هیکب ځان سره ووایي چې که زه دا ووژنم نو زما به یو نوم جوړ شي او ټوله قبیله به زما عزت شروع کړي. خو کله چې د ډریګن وژلو ته چاقو اوچت کړي نو په زړه کې یې رحم راشي او ډریګن ژوندی پرېږدي. بیا د هغه نه تاو شوي پړي هم وشلی او هغه آزاد کړي. خو د ډریګن وزر خراب شوي وي، هغه الوتی نه شو او بیا هیکب کور ته راشي. هغه د پلار یو غټ تبر ورته ووایي چې سبا ته به ته او څه نور ځوانان به د ګیر شوي ډریګن سره مقابله کوو چې تاسو نه هم مضبوط او بهادره ویکینګز جوړ شي. هغه چې میدان ته راشي نو د ټیم ټول ملګري هغه پورې ټوکې او خنداګانې شروع کړي. استاد دوی ته ووایي چې چا هم ښه مقابله وکړه موږ به هغه ته یو ایوارډ ورکوو. بیا استاد ډریګن آزاد کړي او مقابله شروع شي. هیکب ته د مقابلې هیڅ چل نه و زده. هغه د ډریګنز نه ایخوا دیخوا منډې وهل شروع کړي او د دروازو شاته به پټېدو، خو ډریګنز په هغه پسې وو. استاد بیا ډریګنز بندي کړي او مقابله ختمه شي. څه وخت پس هیکب بیا ځنګل ته راشي او وویني چې هغه ډریګنز په هماغه ځای پروت و. هغه به د الوتو کوشش کوو خو واپس به بیا راغورځېدو. هیکب د هغه د وزرو نقشه جوړه کړي او بیا کور ته راشي او د آسټریډ نومې یو جینۍ سره د ډریګنز باره کې خبرې وکړي. دا یو د ټولو نه زیاته ایوارډ ګټونکې جینۍ وه. څه وخت پس بیا سردار او ټول قبیلې مشران د ډریګنز په جاله پسې روان شي. لږ مخکې چې لاړ شي نو ډریګنز په هغوی باندې حمله وکړي. بل خوا په برګ کې استاد د ځوانانو او ډریګنز ترمنځ د جنګ امتحان شروع کړي. هیکب یو ځل بیا پاتې راشي او دا مقابله آسټریډ وګټي. سبا له هیکب یو ځل بیا ځنګل ته راشي او ډریګن ته د خوراک لپاره کبه راوړي. د ډریګن په مخامخ ډال او چاقو وغورځوي. بیا هغه ته کبه ورکړي او هغه سره د دوستۍ جوړولو کوشش کوي، خو ډریګن هغه ځان ته نږدې نه پرېښودو. ډریګن هم د هغه نه یو امتحان اخیستل غوښتل. په بده خولې نه واپس راوباسي او د هیکب لاسونو ته یې ګوزار کړي، هغه ته د خوړلو اشاره وکړي. هیکب هم هغه منع نه کړي او دا کبه وخوري. دا لیدو سره د ډریګن مزاج هم لږ نرم شي، خو دوستي اوس هم لا جوړه شوې نه وه او بالاخیر پوره د یو ورځ کوششونو نه پس د دوی دوستي جوړه شي. هیکب ښه خوشحاله شي.
سبا له هغه ډریګن ته کبان راوړي خو په هغوی کې یو داسې کبه وي چې ډریګن ته ډېر سخت ویاړېږي. بیا هیکپ دا کبه لرې ګزار کړي او ده ته د ډریګنز یوه کمزوري معلومه شي. څه وخت پس د ډریګنز لپاره د کپړو نه نقلي وزر جوړ کړي او په هغه پورې یې وتړي. ډریګن او هیکپ همدلته نه د خپلې دوستۍ اولنی پرواز شروع او دواړه په یو ښکلي او خوبصورته سیر روان شي. څه وخت پس استاد یو ځل بیا ټول ځوانان میدان ته راغونډ کړي او هغوی ته د مقابلې لپاره خطرناک ډریګن راوباسي. دا ډریګن ډېر غټ او خطرناک و خو هیکپ ته اوس د ډریګنز یو کمزوري معلومه شوې وه. هغه ځان سره پټ په واسکټ کې هماغه کبه راوړې وي له کوم نه چې ډریګنز یارېدل او د دې کبه په مدد سره هیکپ دا مقابله وګټي. دا منظر لیدو سره ټیم هم ډېر زیات حیرانه شي او په وړومبي ځل هیکپ ایوارډ وګټي. څه وخت پس هغه یو ځل بیا ځنګل ته لاړ شي او د نایټ فیری سره په چکر روان شي. ډریګن هغه یو بل ښایسته ځای ته بوځي او هلته هیکپ ته د ډریګنز یو بله کمزوري هم معلومه شي. د ځوانانو امتحان بیا شروع شي او استاد دوی ته یو داسې ډریګن راپرېږدي چې د هغه د خولې نه به د اور شغلې وتې خو هیکپ سره د هغه کمزوري وه او د دې ګل په مدد سره دویم ایوارډ هم په خپل نوم کړي. څه وخت پس یو ځل بیا ځنګل ته لاړ شي او هلته هغه ته د ډریګن یو بله کمزوري هم معلومه شي. د هغې په وجه دریم ایوارډ هم وګټي. هیکپ به بار بار خپل ډریګنز ته ملاقات ته تلو او هغه ته به د ډریګنز نوې نوې کمزورۍ معلومېدې ځکه هغه ټول ایوارډونه په اسانۍ سره په خپل نوم کړي. څه وخت پس سردار او نور ټول ویکینګز واپس راشي او استاد هغه ته د هیکپ ټوله نتیجه واوري. سردار هم حیرانه شي چې زما کمزوري زوی په لږ وخت کې دومره ډېر ایوارډونه. بلخوا هیکپ او د هغه ډریګن په خپله مستۍ کې بیزي وي او هر وخت د نوي او خوبصورته ځایونو چاکرو ته یې کار ویلی وي. هیکپ چې کور ته راشي نو پلار هغه ته ووایي چې تا ډېرې مقابلې وګټلې اوس وخت راغلی دی چې ته یو ډریګن ووژنې. هیکپ هغه منې کړي خو سردار د هغه هېڅ خبره نه اورېده. سهار ته یو نوې مقابله وشي او یو ځل بیا دا مقابله هم هیکپ په اسانۍ سره وګټي. د ویکینګز قبیلې د ټول نه غټ ایوارډ په خپل نوم کړي. اسټریډ له غوسه ورشي او هغه د هیکپ جاسوسي شروع کړي. څه وخت پس هیکپ ځنګل ته یو ځل بیا راشي او د خپل ډریګن سره ګپ لګوي چې ناڅاپه اسټریډ څرګنده شي او هغې ته هم د دې ډریګن په باره کې پته ولګي. هیکپ ته ووایي چې زه به اوس ټولې قبیلې ته تا د پټ راز ښکاره کوم او بیا د هغه ځای نه منډه کړي. هغه په لاره وي چې ناڅاپه یې ډریګنز په پنجو کې اوچته کړي او یو خطرناک ځای ته یې یوسي. هیکپ ورته ووایي چې که ته زما خبره نه منې نو همدلته دې پرېږدم او که زموږ راز پټ ساتې نو تله به هم یو ښکلی چکر درکړو. اسټریډ د هغه خبره ومني او بیا په چکر روان شي. د ډیر یو اوږد ښکلي او زړه راښکونکي سفر نه پس دوی یو داسې ځای ته ورسیږي چې د ویکینګز په سوچ کې هم نه راتلو. همدا د ډریګنز جاله وه د کومې چې ویکینګز د ډیر وخت نه په تلاش کې وو. بیا ډریګن دوی دواړه خپلې جالې ته هم دننه کړي. په دغه ځای کې یو ډیر غټ او خطرناکه ډریګن هم و. هغه به نور ورکوټي ډریګنز خوړل. دا لیدو سره هیکپ ډیر زیات ویاړي او د هغه ځای نه واپس را روان شي. بله ورځ یو ځل بیا ډیره خطرناکه مقابله شروع شي. سردار هیکپ ته ووایي چې دا ډریګن به ته وژنې او بغیر د وژلو به دا مقابله نه ختمیږي. هغه ته یو ډیر غټ او خطرناک ډریګن راپرېږدي خو هیکپ یو عجیبه فیصله وکړي. هغه ډال او چاقو دواړه وغورځوي او ډریګن ته د دوستۍ لاس وړاندې کړي. ډریګن هم خاموشه شي او غوسه پرېږدي. سردار ډیر سخت غوسه شي او هغه هیکپ ته ووایي چې ډریګنز ووژنه همدا زموږ د قبیلې طریقه ده. په دې کې اسټریډ هم میدان ته دننه شي. د هغې لیدو سره ډریګن هم په غوسه شي او هغه حملې شروع کړي. هیکپ په دیوال وخیږي او میدان نه د تښتېدو کوشش کوي خو ډریګن هغه راګوزار کړي او د پنجې لاندې یې کړي. څنګه چې خولې ته کوي ناڅاپه نایټ فیوري راشي او په دې ډریګن حمله وکړي. هیکپ آزاد شي د هغه ځای نه منډه کړي او بیا څه وخت د خطرناکې جګړې نه پس نایټ فیوري هغه ډریګن ویاروي او واپس یې خپل ځای ته ننه کړي. خو ویکینګز په ده حمله وکړي او هغه وتړي. هیکپ ډیر کوشش وکړي او هغوی ته وایي چې دا زما ملګری دی د ده نه موږ ته څه خطر نشته خو چا هم د هغه خبره نه اورېده او سردار هغه هم په یو کمره کې بندي کړي. څه وخت پس ټول ویکینګز په کشتو کې د ډریګنز جالې طرف ته روان شي او ځان سره نایټ فیوري ډریګن هم تړلی روان کړی وي ځکه چې هغه ته لاره
را معلومه وه او د ده په مدد سره دوی جالې ته رسېدی شول. د اوږد سفر نه پس دوی جالې ته ورسي. بل خوا هیکپ او د هغه ملګري ټول بندي شوي ډریګنز آزاد کړي او هغوی سره دوستي جوړه کړي. سردار او نور ویکینګز د ډریګنز په جالو باندې حمله شروع کړي. جالې په توپو سره وولي. ډریګنز هم په هغوی جوابي حمله وکړي خو ویکینګ دا جنګ وګټي. هغوی د خپلې کامیابۍ جشن مناوي چې ناڅاپه یو غټ ډریګن راپاسي او د ویکینګز خلک د خپل لاندې کول شروع کړي. دا ډریګن ډیر زیات غټ او مضبوط و ځکه د ویکینګز یو ګزار هم هغه ته څه نقصان ونه رسوي. سردار سره د مرګ نه علاوه بله هیڅ لاره نه وه او داسې ښکارېده چې اوس به ټوله ویکینګز قبیله ختم شي خو ناڅاپه هیکپ او د هغه ملګري راورس او په غټ ډریګن حملې شروع کړي. د هغه توجه ځان ته راوړئ او لاندې خلک ترې بچ کړي او بیا هیکپ خپل نایټ فیوري ته ورشي او هغه آزاد کړي. د غټ ډریګن راغورځولو صرف یوه طریقه وه د هغه په سترګو حملې کول خو دا هم یو لوی مصیبت و ځکه چې د ده شپږ سترګې وې. د هیکپ ملګرو سره چې کوم ډریګنز وو هغوی ټول خپل طاقت استعمال کړي خو د غټ ډریګن یو ویښته هم ازار نه کړي او اوس جنګ صرف هیکپ او د هغه نایټ فیوري ته پاتې شي. نایټ فیوري د هغه په سترګو باندې د اور شغلې ولي او د یو اوږد او خونریزه جنګ نه پس غټ ډریګن راوغورځېږي او ویکینګز ترې د همیش لپاره خلاص شي ځکه چې همدا د ټولو ډریګنز مشر و. همدا به ورکوټي ډریګنز ته په ویکینګز باندې د حملو او د هغوی د مالونو راوړلو آرډر ورکول خو د هیکپ او نایټ فیوري دوستۍ په وجه ویکینګز د دې غټ مصیبت نه د همیش لپاره خلاص شول. هیکپ په دې جنګ کې خپله یو خپه هم بېللې وي خو د هغه په وجه د ویکینګز زندګي بدله شي او اوس ویکینګز او ډریګنز یو ځای ژوند تېروي. د دوی په منځ کې هیڅ جنګ جګړه نشته. د ډیرو جنگونو او پریشانو نه پس اوس د دواړو زندگی د امن، سکون او خوشحالۍ نه ډکه شي او همدې سره دا فلم ختم شي. چینل ضرور سبسکرایب کړئ. راتلونکي ویډیو به نورم خوندور وي.